افغان حکومت او طالبان لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو په راپیل سوي لړۍ کې نن وسلوال طالبانو سویلي روزګان ولایت کې 15 حکومتي زندانیان خوشي کړي دي چې تر دې وړاندې دغه ډلې د تېرې جمعې ورځ هم 15 حکومتي سرتېري یا اسیران خوشي کړي وه. دغه ډلې یاد کسان د کندهار هرات پر لویه لاره د فرارود اړوند سیمه کې پر لویه لاره حکومت ته وسپارل. دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبان لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه سوې ده. افغان حکومت تر دې دمه 3000 وسلوال طالبان د افغانستان د بېلابېلو زندانونو څخه خوشي کړي دي. وسلوال طالبانو هم تر دې دمه 450 حکومتي زندانیان خوشي کړي دي، خو د افغانستان د امنیت شورا وایي چې په خوشي شوو کسانو کې نږدې 300 حکومتي سرتېري او پاتې عام کسان دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن یوې خبري ناستې کې له وسلوالو غوښتل چې باید ټول هغه زندانیان چې د دوی سره دي باید خوشي کړي او یو ځل بیا یې د تاوتریخوالي پر کمښت باندې ټینګار وکړي. اما زموږ غوښتنه دا ده چې د دې پروسې د پرمختګ لپاره طالبان باید ټول هغه اسیران چې له ځان سره یې لري هغه که د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي دي او که بېګناه ولسي کسان دي یا قراردادیان دي یا هم د ملکي اداراتو مامورین دي هغوی هم ټول خوشي کړي تر څو په دې خوا کې هم د طالبانو پر عمل باندې اعتماد ډیر سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر روانه اونۍ په قطر کې د لیدنې پر مهال د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار کړی و. د زندانیانو د خوشي کېدو بهیر په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د جوړجاړي وروسته پیل شو او د طالبانو د ټولو اساسي غوښتنه د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د 500 زندانیانو خوشي کېدل وه. مامون درانۍ BBC کندهار.